زمونږ دا ماشومان او بچي دا زمونږ دپاره یو ډېره بهتره ذخیره ده، خو موږ د دې خپلو بچو خیال ونه ساتو. زمونږ نه کشر کول چې څومره دی، بالخصوص الکان، دا زمونږ نه ضایع شو، زمونږ نه ماشومانې ضایع شوې. الکان چې څومره دي بېدینۍ ته روان دي، کشر کل. نن که تاسو وینئ نو زمونږ د علاقه خو الحمدلله ډېره ښه ده، او که تاسو اسلام آباد ته لاړئ، لاهور ته لاړئ، کراچۍ ته او دې غټو ښارونو پېښور ته، نن الکان تقریبا بربنډتوب ته نږدې دي، جنکۍ بربنډتوب ته نږدې دي، بورقې جنکو غورځولې دي، لوپټې جنکو غورځولې دي. پخوا به جنکۍ ده بیا هم بورقه به یې غورځوله، ګناه به وه، خو چادرګي کې به ګرځېده، اوس یې څادرونه مه غورځول. اوس جنکو پرتوګونه لرې کړل، پتلونه چی، او اوس جنکو کمیسونه هم لرې کړي دي، تنګ تنګ کمیسونه اچوي، تنګې پاجامې اچوي، په بنینونو کې ګرځي. قسم دې سټ مری سر ټول لاسونه ساخي لاندې خپې مکمل ښکاري. زما په خدای قسم چې دا ګناه ده او ډېره لویه ګناه ده. هلکان او جنکۍ په یونیورسټو کې او په کالجونو کې یو بل سره یو ځای په بینچونو ناست او نخرې کوي، او بیا په دې پارکونو کې دا سیاحتي مقاماتو کې که تاسو کتل نو هلکان او جنکۍ یو بل سره یو ځای نخرې کوي، هوټلو کې یو ځای شپې کوي، په سویمنګ پولونو کې یو ځای لامبي. دا څومره لویه ګناه ده او څومره لوی جرم دی، او د خدای قهر له دعوت ورکول. رسول الله صلی الله علیه وسلم 1400 کاله مخکې فرمایلی دي چې داسې زمانه به راشي چې زنانو به لباس اچولي، بربنډې به کاسیاتون جامې به اغوستي، عاریات او بربنډې به. نو صحابه ووایي چې دا به څنګه بربنډه خوالی چې جامه وباسي، نو جامې سره به څنګه بربنډئ؟ نو پته اوس ولګېده چې زمونږ جنکو جامې اچولي دي او بربنډې دي. یا خو هغه نرې لباس اچوي چې د هغې نه وجود دننه ښکاري، او یې ځان له جامې پتلونونه شلولي نو دننه یې سرمنې ښکاري. دا نوې فیشن دی، پتلونه یې لاندې شلولي، ځای په ځای پکې کټینګونه کړي چې دننه سرمنې پکې ښکاره شي. الله اکبر! یا د خدای بندي ته مسلمان ہے، ته په پیغمبر ایمان لري او په خدای ایمان لري، نو که مسلمان ہے نو د خدای د قرآن او د پیغمبر د سنتو دشمنی ولی په سره دی. او داسې جامې لوپټې نشته، بربنډه شوه، سټ ښکاري بربنډ ښکاري بربنډه شوه، لاندې لیچې ښکاري کټ آستین والی کمیس چې کمیسونو سره د هغې لستوڼې نشته، ټولې مټې ښکاري، پنسي اوچتې دي، لاندې ټولې ګیټې ښکاري، کمیسونه او پرتوګونه ټیټ اندامونه پکې ښکاري، کمیسونه اوچتې ټولې خېټې او ساخي پکې ښکاري. زما قسم په خدای د خدای دشمني ده، قسم مې راته د الله د احکاماتو خلاف ورزي د خدای دشمني ده. هلکان وګوره یو بل سره نخرې کوي، ټیټ جامې اچولي، نري لباسونه اچولي، هلکان او جنکو دوستانې شروع دي، په هوټلو کې یو بل سره شپې کوي. یارونو دا څنګه مسلماني شوه؟ د اسلام کم خوا لاړ، د پیغمبر علیه السلام تعلیمات کم خوا لاړل. دې دین له خو قسم په خدای د دواړو جهانو مبارک سردار ډېر محنت کړی. دغه بربنډتوب خو د مکې مشرکانو کې، دغه بدعملۍ او زناکارۍ خو د مکې مشرکانو کې وې. دې لپاره خو پیغمبر الله دنیا ته راولېږه چې دا شی ختم شي. څومره محنت حضور پاک وکړ، صرف د خولې مسلمانی او د خدای احکاماتو پورې ملنډې او ټوقې کول. چې څوک د خدای احکاماتو پورې ټوقې کوي، د مارونو اسلام به د کمې پاتې شي. الله په خپله ډېر خلک پردې پورې نن جنکۍ ټوقې کوي او خنداګانې کوي. وی دا پرده په کم کتاب کې ده؟ پرده د خدای په کتاب کې او د قرآن کې ده. الله په خپله فرمایي حضور پاک مبارک ته، یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن. اے پیغمبره د خپلو بیبیانو ته ووایه، لونو ته دې ووایه،
د مسلمانانو ښځو ته ووایه چې په ځان بورقې او څادرونه راواچي. پرده خو د قرآن وینا ده، دې کې څه شک دی، دې کې څه خبره ده؟ یدنین علیهن من جلابیبهن، په ځان غټ غټ څادرونه راواچوه، په ځان پړونې راواچوه، په ځان بورقې راواچوه. دا خو د الله د کتاب وینا ده او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو خبره ده. کوم ملکان پیغمبر مبارک فرمایي چې د جینکو سره ځان یو شان کوي، په شکل کې، په جامه کې، په ویختو کې د جینکو. قسم مې دې په خدای حدیث کې راځي چې حضور پاک په دې خلکو لعنت ویلې ده، خیره کړې ده، خیره د پیغمبر خیره ده. لعن الله المخنثین من الرجال، لعن الله المخنثات من النساء، لعن الله المشبهين من الرجال بالنساء، لعن الله المشبهات من النساء بالرجال، لعن الله المترجلات. یو نه دې ډېر حدیث دی، هغه ښځې چې هغې د هلکانو سره جامه یو شان کوي، د هلکانو په شان جامې اچوي، د هلکانو په شان ویښته اچوي، د هلکانو په شان څپلۍ اچوي، د هلکانو په شان چال کوي. پیغمبر خیره کړې ده، وی خدای دې په لعنت واقع کړي. لعنت ډېره لویه ګناه ده چې خدای دې د خپل رحمت نه لرې کړي. هغه هلکان چې د جینکو پیښې کوي، جینکو په شان ادا کوي، د هغې په شان جامې اچوي، د هغې په شان لباس، د هغې په شان وضع قطع ګرځېدل، د هغې په شان ټیټ کمیسونه. پیغمبر فرمایي په دې هلکانو د خدای لعنت وي، لعنت. نو چې په کومو جینکو هلکانو پیغمبر لعنت ویلې دی، ښه دروز به کوم ځای وموني، ښه دروز به کوم ځای وموني. د پیغمبر خیره یو قسم کې یو نیک سړی خیره وکړي نو خلک یریږي، یو عالم خیره وکړي خیریږي. قسم په خدای حضور پاک خیره کړی. هلکان لاړل بربند شو، نه پوهېږم چې دا خلک په کوم طرف روان دی، بې دینه شو. جینکې لاړې بربندې شوې، بورقې وغورځولې، په دوکانونو کې هلکانو سره یو ځای ناست دي، سوداګانې هلې او ګپې شپې لګوي. دا به څه کوو؟ دا دنیا کم طرف ته لاړه. زما رونو تاسو ته ویم، څوک مې اواز اوري هغې ته یم چې د خدای خاطر وکړئ، د خپلو جینکو هلکانو حفاظت وکړئ او تربیت یې وکړئ. تپوس به مونږ نه کېږي، پلار او مور نه به کېږي. کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته. حضور پاک فرمایي هر چا نه به شپونکي نه چې ګډه چیلې شرمک وخوري، شپونکي نه خلک تپوس کوي چې زما چیلې ده نه ولې شرمک وخوړه، زما ګډه ده نه ولې شرمک وخوړه. قسم په خدای تپوس به کېږي د دغې مور او د پلار نه، د کم مور او پلار چې د بچي ښه تربیت نه دی کړی. د لوڼو د زامنو ښه تربیت وکړئ، ګورئ برباد بشي دا کشر کل، دا جینکې او دا هلکان به تباه شي او برباد بشي او تپوس به د قیامت په ورځ تا نه کېږي. تربیت ښه شي. سړی خو څه کوي چې نن چې زمونږ غټ غټ اکابرو له تربیت مور کړی دی. امام بخاری رحمت الله علیه چې دا دومره لوی شخصیت دی، دا د مور د دعا د برکت نه او د مور د محنت د برکت. امام بخاری چې دا کوم لوی شخصیت شو، عبدالله ابن مبارک نه چې دا امیر المؤمنین فی الحدیث جوړ شوی دی، د مور او د پلار د تربیت توجه. عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه چې نن د پیرانو پیر او لوی عالم، حنبلی عالم او لوی شخصیت، قسم دی دا د مور د تربیت توجه. یو مثال در کوم، په هندوستان کې یو لوی عالم او بزرگ تیر شوی دی، خواجه معین الدین اجمیری رحمت الله علیه. دا هغه د وجه اجمیر ته خلک اجمیر شریف وایي، او د دنیا خلک یې اوس هم قبر له مسلمانان خو څه کوي چې سیکان او هندوان هم قبر له راځي. لوی عالم او صوفي بزرګو نو د دې مشرقي بهارت او د بنگلاديش په سفر تلو. هغه زمانه کې دا بنگلاديش او هندوستان او پاکستان یو ملکو، په دې چکر والے ګرځېدلی د دین د خدمت لپاره. نو چې واپس راغی ډېر زیات خوشحاله، نو مور ته ناستو، مور له پخپو چاپی کوله. نو مور ورته معین الدین بچی ډېر زیات خوشحاله نه او دی مور ولې به نه خوشحاله؟ وی په دې سفر کې الله پاک زما پلاس ډېرو خلکو ته خیر ورسو. ګوره مولا په دې خوشحالي
مونږ ته چې څوک وایي چې تا تقریر کوو ما ګیره پرېښوده قسم دې من غټ شو، ما مونځ نه کوو مونځ مې شروع کړو، مونږ په دې خوشحاله شو. ما ستا بیان واورېده جومات مې جوړ کړ، په دې خوشحاله شو. بچې مې علم ته ویست، حفظ ته ویسته، مونږ په دې خوشحالېږو چې دا قوم خدای نیکان کړي او دا خدای پاک دا قوم سم کړي. دا زمونږ دپاره غټه خوشحالي ده. وی ولې به مورې نه یم خوشحاله؟ په دې سفر کې الله ډېر لوی خیر. وی څنګه بچې؟ وی په دې سفر کې یو کتاب کې مې لیکلي او یا زر بل کې مې ولکه لیدلي. په دې سفر کې الله پاک زما په لاس باندې او یا زر کافران مسلمانان کړ، بلکې یو تاریخ کې مې لیکلي چې او ولکه کافران خدای زما په لاس مسلمانان او یا زر بدعمل خدای زما په لاس توبهګار کړ، بیعت یې وکړ. بلکې یو تاریخ کې مې او یا لکه لیدلي دي، ولکه کافر خدای مسلمانان کړل او یا لکه مسلمانان بدعمل زما په لاس بیعت وکړ، د ګناه نه توبه وسته، خدای سوپیان نیکان. خوشحاله بنئ. د دین خدمت چې څوک په اخلاص کوي الله پکې برکت ایږدي. نو مور ورته څه وایي؟ وی معین الدین بچې دیکې ستا څه کمال دی، دا خو زما کمال دی. ته ولې خوشحاله؟ دا خو زما کمال دی، اخو عالم او هوښیار. نو مور ته وایي زور کوي، چاپي کوي او خاندي. وی مورې نن به راته دا وایي چې ستا څه کمال و، محنت خو ما وکړه، کوڅه په کوڅه زه وګرځېده، بستره په اوږه خو ما ګرځولې ده، مریدان خو ما ته خلکو راغونډ کړل، زما شاګردانو، او طالبان خو ما ته کېناستل، عوام خو ما ته تقریرونو باندې خو مرۍ زما خوږ شوه، شپې خو د کور نه بار ما کړي دي، روڼه خو ما پیاده چکرې خو ما ووالې، او ته په کور کې ناست ته دا زما کمال دی. نن به ما پوهیږي چې ستا څه کمال دی. او ورته وایي مور معین الدین بچې درې خبرې واوره، درې. وی دا تا نه چې کومه ملغلره جوړه ده او کوم عالم ده نه جوړ دی او کوم صوفي ده نه جوړ دی او کوم خلک درته پیر صاحب وایي، وی دا زما د محنت برکت دی، دا الله فضل دی، خو ما خواري کړی دی. وی ته چې ماشوم وې نو ما لوبو ته نه پرېښې، تا به لوبې خوښولې، منډې به دې والې د خپلو همزولو سره، ما به د مټه ونیولې جومات ته به مې بوتلې، ما مدرسې ته بوتلې، ما به در باندې سبق وی، تا به منډې والې پټېدې به ما به رانیولې، ته به تښتېدې ما به رانیولې، زه به بورقه په سر د محلې او د کلي په کوڅو کې تا پسې ګرځېدم. ما چې خدای زما بچې معین الدین لوپر نشي، خدای نشیانو سره کینني، الله لوپرانو سره کینني، الله جوارګرو سره کینني، الله بدعملو سره کینني. نو ما محنت کړې ده او ما خواري کړې ده، ما مدرسه کې داخل کې او مدرسه کې استاد نه به مې تپوس کو، بورقه په سر په دې کوڅو کې در پسې زه لیونی سپېلنی ګرځېدلې ما، دا زما خواري وه چې خدای د عالم جوړ کړ. او بیا مې بوتلې صوفیانو بزرګانو سره مې کېنولې، دا ملغلره د نه جوړه شوه. وایه بچې داسې شوي دي که نه؟ وی مورې خبره خو دې ټیک ده. معین الدین سترګې وغړې دی، مورې بالکل خبره دې ټیک ده. بچې که ما در باندې پړې پرېښې وې نو ماله به د 100 روپۍ ورځ ګټله، ماله به دې مزدوري کوله، خو نن به دنه دا سړی نه وی جوړ. واقعي ګورې خبره داسې ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د ماشوم مثال د خټې دی. زه به تې کولالې خټواله، کولالان د خټې نه څه جوړئ؟ که منګې ته جوړئ منګې ته جوړ کړي، که کوزه ته جوړئ کوزه ته جوړئ، که کاسه ته جوړئ، که چیلم ته جوړئ، که کټوی او منګې هر څه ته جوړئ به، خو چې کله دا په اور باندې د منګې ته جوړ کړو په اور پوخ شو نو بیا دې بل شی نه جوړي. او که منګې جوړ کړو لا پوخ نه رواني کې بل شی ته جوړولی شي، خو چې په اور پوخ شو دا کلک شو مضبوط شو خدای شته ته بیا بل شی نشي جوړولی. دغه رنګې ماشوم په دې ماشوموالي کې که تا د سره محنت وکړو د ده نه مفتي هم جوړېدی شي، د ده نه شیخ الحدیث هم جوړېدی شي، د ده نه لوی عالم هم جوړېدی شي، د ده نه لوی مفتی او لوی بزرګ او لوی شخصیت هم جوړېدی شي، د نه د اسمبلی ممبر هم جوړېدی شي، د نه وزیر اعظم او وزیر اعلام جوړېدی شي، د ده نه افسر هم جوړېدی شي، د ده نه غل او ډاکو او جوارګر هم جوړېدی شي. دی خو ماشوم دی، دی خو نه پوهېږي، د ده خو لوبې خوښې دي، د ده خو ازادي خوښه ده، د ده خو ماشوموالي کې منډې ترړې خوښې دي، دی خو نه پنور دی او نه پسوري دی، خو چې منډې وایي
دا خو یې عشرت خوښ دی، دا خو د مور پلار کار دی چې روح ولا کم طرف تاړی، د کولالۍ خټې نه څه چې جوړی، خو که یو ځل دا ماشوم در نه پوخ شو تکړه شو خدای شته که بیا سم کړی شي. اوسپنه به نرمه کې اوسپنه، کاڼې به د چولي ویلې کې په بټۍ کې، سره زر به ویلې کې، سپین زر به ویلې کې، لرګي به ټوکړې ټوکړې کې، خو چې انسان روان شو د چا پلار یې نشي سمولی. بیا به په مولیانو ګرځې او بیا به چې د ما دا بچې ابوی دا کار ہوتے دی، بیا به په پیرانو ګرځې، بیا به وظیفې ولکې، بیا به بچې د لاس نوتی. دا یو شخصیتو چې دا غنومو محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم چې هغه د 1,40,000 خلقونه صحابه کرام جوړ کړل. هر سړی داسې نشي کولی. کم خلق به چې د هغې په صحبت به سړي نه سم سړی جوړ شي، ګنې چې بچې روان شو سمېدل یې ډېر مشکل دی، آسان کار نه دی. د بچی تربیت وکا نو بچی نه ملغلره جوړیږي. نو دا چې څومره روانه دا د مور او د پلار دی، مور او پلار تربیت ده. وی بچی کما در باندې پړې چولې وې، مال به 100 روپیا ورځ ګټله، مال به 50 روپیا ورځ ګټله، زه به خوشاله. لیکن دا ملغلره به تا نه و جوړه چې دا کومه ده نه جوړه ده. دا خو زما د محنت برکت دی، زما د خوارۍ برکت دی. دا خو ما ته په کوڅو کې ګرځولې او ما په علماو پسې او په طالبانو پسې ګرځولې، مدرسو کې مې داخل کړی. وایي دا مې ټیک ده که نه ده؟ به مور بالکل ټیک. واقعي زه خو ماشوم نه پوهېدم، خو تا را باندې کړي دي. اوس هم زه وایم دا څومره علما دي او حافظان دي، دا د پلار لاسونه ښکل کي، د مور لاسونه دې ښکل کي، د دې په علم کې او په دې حفظ کې د مور برخه ده. یقین کوو بعضې خلک یو زنانه راته ټلیفون وکړي یو وخت کې، ما ته مولوي صاحب ستا بیان مې واورېده او زما یو بچی دی او زما خدا خوښه چې علم پې وکړم، خو ډېره زیاته غریبه یم عاجزه یم، زما په دې بچي به چې علم کوي څونه پیسې به خرچه به څونه وي. د هغې دا خیال و چې ګنې دا سکول کې پیسونه دي او دا دي دا دي داسې مدرسو کې مې څه مطلب. ما ته یې ویل چې زه خو پردي کور کې لوښي او جامې ځم، دما خو خپل کور هم نشته، د کار پردي کور کې همسایه یم، ټول اوس خدمت کوم او کونډه مې او ماشومان بچي مې دي. نو دا چې مدرسه کې داخلوم څونه خرچه به د میاشتې راځي، دا راته لږ ووایه. ما وی خورې 1 روپۍ خرچه هم نه راځي. ولې نه راځي؟ په سکولونو کې خو ډېرې خرچې راځي، مې 1 روپۍ به دې هم نه راځي. نه په مدرسه کې مونږ پیسلو، بعضې مدرسو والا اخلي پیسونه، هغې ستا بچي ته ورسره سکول سبق هم ښایي، هغې لږه پابندي کوي، لږه ډوډۍ هم پې ښه خوري، هغې اخلي فیس، ضرورت یې دی. او ډېرو مدرسو کې الحمدلله هېڅ فیس نه اخیستلی کېږي. زمونږ دارالعلوم حقانیه د 1 روپۍ فیس پکې نشته، دارالعلوم نعمانیه د 1 روپۍ فیس پکې نشته، دارنګې ډېرې مدرسې هم دي نشته فیس. ما 1 روپۍ به د خورې نه لګي، ډوډۍ به مدرسه ورکوي، چای پکې نشته، د دې باندې به نه خفه کېږي. ډوډۍ به مدرسه ورکوي، پکې به ورته مدرسه لګوي، کمره به مدرسه ورکوي، بستره که ته ورکوې ښه کني مدرسه کې به وله ورکوي انشاءالله، کتابونه وله ته ماله مدرسه به وله ورکوي، اوبه به مدرسه ورکوي، ښې یخې اوبه بېغمه اوسه، پکې به مدرسې لګولي، درې به مدرسه کې، ټیبل به مدرسه ورکوي، کتاب مدرسه. او ما وی فکر مه کوه که د وسه دې نه کېږي زه به چاته ویم یو 2-3 جوړې جامې به م پیدلواله، او د جمعې په ورځ به کور ته درځي، که دغه کرۍ دې ورکوله، که دا دې نه ورکوله یاره دا بندوبست به مله زه وکړم چې ستا دومره شوق دی او ته غریبه ده، راوله بچې په مدرسه کې داخل که، خو مې دې روزو کې نه. د کوټې اختر نه پس زموږ د مدرسو داخلې شروع کېږي، او مې ښه سوچ دې کړی دی. مې وایي ته پردي کور کې مزدوري کې، دا بچې به دې سبا یو ځای بل ځای مزدوري دیاړي کوي، هېڅ به ته جوړ نه شي. او چې عالم ته جوړ چې ته یې ګوره د ده به هم دنیا ښي اخر او ستا به هم دنیا ښي اخر به دې ښي. داسې میندې هم شته. زه اکثر خپلو طالبانو ته یم چې طالبانو د خدای دپاره علم زده کړئ، خواري وکړئ. اے طالبانو محنت وکړئ، اے طالبانو خواري وکړئ. ګورې داسې طالبان هم ته، ما ته پته ده چې میندې په پردي کورونو کې لوښي ویندي او دا بچې مدرسه کې داخل کړي، جامې ویندي او دا بچې داخل کړي دي، همسایه‌توب کوي دی داخل کړی دی. ګورې دا مور به د قیامت پر ورځ د خدای په دربار کې تا د ګریوانه نیسي چې الله ما خو پردی ځمکې جارو کولې دی بچي له، د بیا مې علم ونه قسم په خدای داسې پلاران دي. مخکې ورځو کې مې یو سړي ما له زوی راوسته، وی حفظ پې کوم نه کوي، او وی زما څه حیثیت دی؟ وی زه په تال کې ګومړي خرڅوم، چولې خرڅوم. او ده ته وایم چې بچي حفظ وکړه، حفظ وکړه، حفظ. وی ټول ورځ موبایل دی او دی موبایل ته والم ځان له بل لا پیدا کړي.
او حفظ نه کوي او د ګونګړي خرڅوم وې دې خو کدان سره په گاډیو دروم نو واته سره لدیم ګټي ما هغه بچی ته مې بچی ډېر ناشکر ډېر ناشکر شکر دې نیکان پلاران شته نیکان دې مین شته او دې سوچ او خواهش ته چې زما دا بچی دا عالم شي او زما لور عالم شي او دې سوچ چې زما بچی به حیا نشي او زما لور به حیا نشي دا ټول د مور او پلار برکت نو اسوي معین الدین تا خواجه معین الدین اجمیری رحمت الله علیه وی بچی چې دا ملغلره جوړه ده دا زما خواري ده زما تربیت ته منه کنه منه دا خدای فضل دی خو خواري ما کړی ده به مور بالکل ټیک دی وی خدوی ما مور بچی وی چې ته د الله د دین د پاره بار اوزه نو زه مصلی ته خېجم ته لګې د الله د دین مهنت کې تقریرونه کې بیانونه کې خلق د سره بیعتونه کوي کوڅو کې ګرځي ما الله تعالی پینې ولي چې یا خدایا زما بچي معین الدین ستا پلار کې وته دي یا خدای ته خو د پلاس کافران مسلمانان کې بدعمل مسلمانان نیکان کې نو وای د مور دوا د بچی د پاره قبليږي کنه بچی تا ته نه پورې پته نه لګي پتا مې احسان نه دی کړی او حضور پاک فرمایي چې د مور دعا غایبانه د بچی د پاره قبليږي دغه اخلاص ډیری د پلار دعا د مور پلار د پاره غایبانه قبليږي په دې کې اخلاص ډیری نو زما د پسې لپه لپه دواګانې در روانې دي دا چې ستا پلاس کافر مسلمان شو مسلمان توبګار شو دا زما دعاګانې دي مور دا خبرم وی معین الدین بچی درې مام واورا درې مړې رمزیدار ده وی چې ته ماشوم یو زما په غیږ کې و ما پې درکول ما تعالی داسې وخت کې پې نه دي درکړی چې زما به اودس نو ما به مونځ کو که به نه کو بعضې وخت کې دنانه مونځ نه کوي بیماری د وجې نه لیکن ما به اودس وکړو نو ته به مې خپلې سینې ته واچولې تا د اودس والا ښځې پې څکلي دي نو ژبه کې به تاثیر وي او که به نه تا د بے اودسې ښځې پې نه دي څکلې دې ته مور وایي دې ته خواري وایي د مور ځکه خو ته خواجه معین الدین اجمیری رحمت الله علیه جوړ شوی عبدالله ابن مبارک امیر المؤمنین فی الحدیث ته اوہو قدا د تاریخ هم کته د بل شانو چ پالکانه کې نیازبینو مبارک پلارو او د امیر غلام او د امیر نوکرو او بلا دغه ول خپل لور ورکړه لور بلا جیداد د امیر دی لور ته پاتې شو او دی لګیا دی پچنګ کې دی لګیا دی په لو بټوکو کې او مور بہت جلل و نصیحت وکړه الله ته امیر المؤمنین فی الحدیث جوړ کړ د حضرت حسن بصری یو مرید و مریدا زویلو پر مور با نصیحت کا اے بچے توبہ وباسا اے بچے منس کوا پس وی اثر نہ کاو د مور نہ کم دے زوی یری حسن بصری لبے بوت دا برقه کې وا وردن به کو استاجی دما دې زوی ته نصیحت کا هغه بوت نصیحت کا اس اثر نہ کله به ډوډۍ وکړه حسن بصری رحمت الله علیه به راغوخت حضرت زما دې زوی ته نصیحت کا هغه بوت نصیحت کا زوی به سرخ کتا کړي ایسا سر به پې نه کاو اوسم ډېر خلک دا بچی د عالمانو له بوزي ډوډۍ کې د عالم را ولي کور لا زما دې بچو ته نصیحت کا پډېرو اثر وشي پډېرو نشي ایسا سر پزوی نه کې د اخره کې زوی نه جوړ شو چې بیمار شو دوړېده پیسې په لګي او څه پیسې خو په چنګ ربا په لزولې وي طبيبان او طبيبا ستا مرض لا علاج کټ کې پریو مور وته کې نه است بچي ما دته نه وي چې سم شګوري خدای به دې راونی سي مونږ دې نه کاو کنه روزي به دې نه وي کنه لو پرانو سره بټولو ګرځې دې کنه مدرسې ته هوته نتلې ما خو حسن بصری شل دله بوتلې ډوډۍ مې وکړل ته مې دله شل دله راوس نصیحتونه در توکل د تمیو جلل اوخ کې مې توبه یو له بچینو استنه جوړه نشوا اوس بسکه راوی نه وکنه واقعي الله انسان له مهلت ورکی او چې سم نشي بیا په عيش راولي چې پرې د په دې عيش کې خم مبتلا شي نو ناګهانه رونیسي او چې رونیسي نو بیا ته خلاصول نشي مونږ ته چې کله مال دولت زیات شي او خوشحالي زیات شي مونږ وایو غني دا خدای په ما مهربان دی نه ګوریات ساته یریګه د خدای نه دوه قسمه نوړې ده یو هغه چې تی بچی لور کې دا په خوشاله ورکه یو هغه نوړې ده چې مګی ته په پنجره کې کې
مګې ته چې خلک پنجره کې ډوډۍ ږدي نو څنګه ورته خشته کي غوښه وې ترسئ او پې اوږم واچئ او مسالې پې واچئ ښې خوشبویه کې چې دا مګې د سوړو نه ورپسې راوځي او پنجره کې کېږدي مګه څونه خوشحاله اوهو نعمت دی په منډه په پنجره ورننوځي او دا مګه دا غوښه خوري نعمت دی او بار ماشوم سره ډنډئ او یې خورا لږه وخوره اوس به راسره پوه شم ګورم به در سره نو مګې ته خو هغه ډوډۍ نعمت ښکاري خو په منځ کې هغه ډوډۍ د هغه د نیوکې د مګې د ګرفتارۍ ذریعه دقه رنګې د فاسق او فاجر ډوډۍ دا د مګې د پنجرې نوړی ده ګورې فرشتو ورته کوته کې نیولي چې خورا لږې مزې وکړه اوس به مرې بیا به دا کوته کې درته نیسو او د نیکانو خلکو ډوډۍ داسې وي لکه چې ته بچي له خپله ډوډۍ په خوشحالۍ ورکې دقه رنګې دي له خدای دا ډوډۍ په خوشحالۍ ورکې نو په رزق مه تېري وځه چې ګنې ما له خدای ډېر مال راکړه زه د خدای خوښ یم که نیکي کې بېشکه خوښ یې او که ګناه کې نو د مګې د پنجرې نوړی ده ګورې توبه وباسه نو عبدالله نو هغه سړی ملک ناجوړه شو مور ورته وی چې بچې نو ما خوړه د سره ستړی کړه اوس خدای راونیولې به څه کوې ای بچې ځه که نه زوی مې اوس توبه وباسه مورې اوس به زما توبه قبوله شي او الله رحیم دی اوس یې هم دله قبلوي اوس توبه وباسه مورې ما خو مونځ هم نه دی کړی ژوند ما خو روجو سره هم ټوقې کړي دي ما خو ټوله ګناهونه کړي دي لوپري مې کړې ده اوس چې مرم الله به وایي ښه چې دار څه نه ووتې نو توبې وباسئ اے بچے اوس وباسا ما د حسن بصری نه اورېدلې دي اوس توبه وباسا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جميعا الله ګناه بخښي اوس توبه وباسا وی خدای مور یو چلو کا حسن بصری راوله چې هغه راته توبه وخیږي دی ویم ځه مور خوشاله شوه چې دا بس بچې مې خو طبیبان مایوس کړی دی هغې خو دا را شړلی دی چې دی خو نه جوړېږي ځکه اخره ښه شوم ښه برقه په سر منډې برقه پسې را کاږي حسن بصري له لاړه برقه کې استاد یې هغه زما بچې مري طبیبانو لا علاج ګرځولی دی ما ورته وجړل منت مې وکړه وایي سوی توبه وباسم لږ مهرباني وکړه راشه خو دا شرط یې لګولی چې ته راشي نو لږ مهرباني وکړه ورځ که ګنټه د مري ته ورته لږه توبه وښایم ما ډېر وجاړل او را مجبور مې کړ حسن بصری رحمت الله علیه غصه شو وی باس تا بچی مال ډېر وخت ضایع ته ما ډېر نصیحتونه وکړل دله کور ته زه څو ځله لاړم اوس چې د بلادو بادو پرېوتو سره پسې راځې نه ځه رکوه ورکې که پرېږده دنیا تباه ده اوس به توبې وباسي لرې که روکې که او ګورې که مړ هم شو جنازه به هم پرې نه کوم ما پسې به نه راځي مورې دقسې مایوسه جړا په سر بچی ته بچې ما درته نه وی چې سم شه زما استاد جي نه راځي او یې ما له اړه ستړی کړی په نصیحتونو او زما استاد جي خو دا ووی چې که مړ شو جنازې له به ما نه غواړې ما درته نه وی چې سم شه نه سمې دی دی لږ خو یا جړل او یا اوښکې قلارې شوې مورې ښه یو کار به وکړي ډېر ښه کوي چې حسن بصري نه راځي زړه مې وله پوخ کړی ډېر ښه ده چې ما له رانغې زړه مې پوخ کړی دی وله مورې داسې به وکړې د ډېر ګناهګار او چې زه کله مړ شمه نو مهرباني به وکړې ما به خښی نه د ډېر ګناهګار ما ته حسن بصري علماو ډېر نصیحتونه کړي دي ما ته تخپو کې څادرې لوپټۍ اچولې دي خو ما ستا هم نه دي منلې ستا اړه مې هم دردولی دی ما الله هم خفه کړی دی ما د خدای د رسول احکامات هم نه دي منلې بس نو ما به مهرباني وکړې مقبره کې نه خښی ولې که دې خښ کړم فرشتې به ما وی دونه چغې به وام چې د مقبرې مړي به هم زما نه تنګ وي زما عذاب به راځي د مقبرې مړي باندې به هم هغه تکلیف تېرېږي مهرباني وکړه ما به نه خښی دې خپه کې به راله پړې واچې ډېر کمزور یم ته مې راښکې شي وجود مې ټپ شوی دی او دا لوپټه به خپه کې واچې او را به مې کاږي او یو چغه به ورته وي چې څوک د خدای نافرماني دا به یې سزئ جنازه م را باندې مه کوه لمباوه مې مکفره م راکوه او یو کندې ته مې غورځوه دا الفاظ یې ووایي مور ورته جړل او دې کې مړ شو ای خدای او دې بچي سره څوک مور خو موري د مور چاته په دې پیرزو کې خدای دې بچي سره څوک د بچي وصیت خو نشم منلی دی خو چې هر څه وایي دې څنګه وغورځوم سپي به یې خوري خلک به څه وایي په دې سوچ کې مور ده او جاړې ورته ناسته ده بچي مړ شو چې دروازه وډبېدله
مور आवाज ورکړه چې څوک دي چې اوس ما سره د قبر دفن امدادو کې څوک وی حسن بصری ما اوس را لې استاد جی پجړا شو ته زما مور ستا فرمان لا زما بچي ستا فرمان لا اوس را ستا د توبې فرمان زما زویلا ولې وخت نه راتلې چې اوس را لې زما بچي سونه د خدای نه یاره وکړله او ما وی ته به ته توبه وخې نو تا به د توبه مونه خوله بچې مې لاړ دا استاد یې اوس تله راتلې وی ورلرې که ورلرې ته چې رالې ما ته راوشړلې نو زه وده شوم رب العالمین مې خوب کې ولید په خوب کې الله خلق ویني ښه خوب کې لیدل کېږي رب العالمین مې په خوب کې ولید وی ما ته وی حسن بصري ته څنګه زما دوست دی چې زما د دوستانو د جنازې نه انکار کوي زما د دوست د جنازې نه انکار کوي څنګه زما دوست دی لاړ شه غسلم په خپل لاس ورکا کفنم ولا په خپل لاس ورکا خخیم کا او جنازم پیو کا او زما دوست دی الله دون رحیم ذات الندم توبه سرجستوما نشي په ګناه د دینه غټه توبه ولا نشته مونږ په ګناه ستومانه کیږم نه زمارونو مخه پکې زمونږ کشر کول تکوي دا ګناه مکه وي تاشل مصلی زړې کړ کوي چې سم شه توبه وباسا وي زه خوستانه خمولې نن کشر کول وګوره په ګیرو کې څومره نخرې کوي یو سړی دی ګیره خرې ګناه ده لیکن ګیره کې څونه پیشنه جوړې کړي د پیغمبر سنتو پورې څونه استهزاء څومره نخرې ته د خدای نه یریږي او خلق لسترګو ګوتې منډي مسلمان ته خیدا اے ظالما مسلمان ته خې چې ستا د پیغمبر سنت پورې خندا کو ګیره پیشنې ګیره قسم قسم سټایلونه په ګیرو ما پورې مخاندا ما باندې بدمعشي مکوا په مسلمان بدمعشي مکوا ارس چې خدا الله بنده ارس چې خو څټوکې دي د الله په لاس کې دي ارس عمر چې لوي او قسم په خدای چې ار وخت خدای رونه وي کله چې خپل دین تخلاص قسم په خدای کدا دولت چې دا پکمه دولت نشه دا دستا پکار شي دا دې نشي بچ کولې دا بچی دې نشي بچ کولې دا پلار ورونه دې نشي بچ کولې دا کارخانه ولند کروزر او دا موټر دې نشي بچ کولې دا کارخانه او جیداد دې قسم په خدای ک بچ کی دا خدای قهر نه ويریږي الله ته توبه واسه څومره زمون کوئی کشر کل نن مست څومره په مسته کې پروت دی دین خو زمو ستا په شریکه دي دا خو د خدای دی چې ته خدای سره ټوکې کې د خدای د پیغمبر دین پورې خنداګانې او ملنډې کې ته مسلمان څنګه شوې ته د خدای نه یریږي ته خدای سره جګړې کې ورلرې کا حسن بصري جنازه وکړه کفن یې ورکړه دفن یې کو سره د خپل مریدانو غسل یې مولا ورکړه مور کې کمال دی پلار کې کمال زمارونو د بچو ښه تربیتو کې د 100 روپو یو بوټي تاسو والے د شب قدر په میله کې او په ګمله کې وکړې سونه خیال ساتي د 100 روپو بوټي د 50 روپو او به وتا چې شاخ تراشی کې سره وتا چې او خدای سره په جګړه کې تانن بوټي ته وبنه راځول او سار چې پاسه بیا وتا ګوري مازیګر بیا ګوري وتا ولې د 100 روپو بوټي دي بچې د اربونو د کربونو روپو بوټي دي موږ سپروانو په بچو علم وکړي په بچو قرآن زده کړي بچي دینداره کړي ګوره څومره خو د خوشحالۍ خبره ده نن ممریز اجي صاحب او ندیم اجي صاحب په یو ماشومه د خپلې خوشحالۍ اظهار کوي وړه ماشومه وټینۍ ماشومه ده دا څه دپاره ماشومه به خوشحالې او مال پلار ختم وکړه او مال مور ختم وکړه نور ماشومان به هم شوق پیدا شي چې زمونږ به هم که خیري ختمي الله به هم خوشحاله شي کائنات بم خوشاله شي او د نور مسلمانانو په ځل کې جذبه هم پیدا شي غټه خوشحالي خدا ده دا ماشومه به نورم مور پلار به نورم خوشحالي پردهدار بشي نیکه بشي صالحه بشي قرآن سره به نور شوق او مینه پیدا شي دقسې تاسو هم کوئ د بچی په دنیا خو مونږ خوشحالېږو لسم پاس یو 2 نمبر یې دومره نمبر په فیسبوکونو روانې دي لیکن د بچی په دین مونږ خوشحالي نه کوو په قرآن خوشحالي نه کو په حفظ خوشحالي نه کو نه د لور کو نه د زوی کو دین عبرت والے ندیم اجي صاحب د دې پروګرام نه عبرت والے
دقسې په خپلو بچو په قرآن خوشحالي وکړئ. د دې زنانو نه عبرت والی، دا ټول کمال د زنانه وي. زنانه خاوند ته وایي او پلار ته وایي هله زما لور له ختم وکړه، دا کمال د زنانه دی. دې نه عبرت والی دغسې وکړئ، قرآن سره مینه وکړئ، محبت وکړئ، د قرآن سره دلچسپي ظاهره کړئ، او بدل به الله په دنیا کې هم درکوي او په آخرت کې به هم درکوي.